बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। دمو د شمالي د جنوبي وزیرستان د اتمنځای مزای غیرتي پښتنې د خیسور غیرتي پښتنې په غونډې نوال خو به زه دا خبره ته وکړم چې د خیسور پښتنې ور بیا خپل تاریخ ژوندی کړی ده او د ټولې پښتنې ته د ټولې سیمې ته د ټول وطن ته یو داسې مثال د خپل د غیرت او د خپلې پښتې نه پیش کړو چې د خدای په فضل سره توس په هېڅ وینئ چې دا ټول پښتنو به یې توس په لار روان وي خپل غیرت به ګټي خپله پښتې به ګټي ملګري دا د یوه وړوکي بچي پریود دا داسې خو نه وه چې دا ظلم دا زیوتی دا نن شری شوی ده دا پرین شری شوی ده یا دا جمعه شویدو یا میاشت شویدو دا چې که څرنګه چې مجلس څو شو دا خو د تېرې 15 شلو کاله نه په دا وطن باندې راونده کله په یوه شکل شي بلکې زه به دا ووایم چې کله نه د پاکستان جوړ ده په مو باندې راونده کله په یوه شکل شي کله په یوه رنګ کله په بل رنګ خو دا ویلې شول دا ویلې دا تکلیف په مو باندې تېرېدلو دا ځکه تېرېدلو چې زه به اتفاقه شوی وم مو چې نن اتفاق وکړو بیا تاسو ولیدل چې هغه سړی چې ځون ته به ډېر زره والویل هغه قوات چې ځون ته به ډېر زره والویل هغه فوج چې ځون ته به ویل چې زه د دنیا اووم اوتم غټ فوج یم هغه فوج روغلو تاسو ته کښېنستلو وایي تا یې چې مو دا غلطي شوې زموږ غلو تاسو معاف کړئ ملګري که دغه شی اتفاق وي که دغه شی اتحاد وي دا ټوله مبارزه چې زه که په دغه یوه ټکي یې کوم چې کیم دي دا څه مو د تقریر یو بنیادي یوه بنیادي جمله خامخا وي چې هر چاته زه دا خبره کوم چې اتفاق و اتحاد د میشتوس د بقا د میشتوس د عزت واحد الیاردو که چېرې بیا به اتفاقه شوي د اسمه چې کوم اتفاق وکړو دې مې واتوس ولیدله که دا مزایل مې مخ ته دغه شی جاري وسوتلو توس په مخ ته ووینئ خو که خدای مه کړه بیا به اتفاقه شوي که بیا به اتفاقه شوي دا کوم ظلم زیوتی چې په توس باندې تر شوی ده قسم نو چې هغه ظلم زیوتی باید توس ویر شي میشتوس د اتفاق میشتوس د بقا واحد الیار د میشتوس اتفاق ته اتفاق پې کی که نه اتحاد پې کی که نه انشاءالله ملګري دا بل مجلس کو داسې که صحافیون وروستلي بیا بله ورځ د پاکستان میډیا دوی واحد مقصد د چې HQ د پروپاګنډې ته دوام ورکول دي دای به هېڅ د پښتنې مسله په خپله میډیا باندې پیش نه کو بلکې د پښتنې په ضد باندې چې کومه چاره شي دای به هغه خبرې کو او بله ورځ یې صحافیون وروستلي وي قسمه قسمه مجلسونه یې ورته کړي دي کله یې ورته وایي چې موږ سره افیډیوټ شمه دستخط شوی ده هغه افیډیوټ خدای دې په دا خوره باندې موږ ولوړي وختي ما پوښتنه وکړه په هغه ورځ ما پوښتنه وکړه د ټول قوم دا خبره کړې دو چې دا افیډیوټ دی په خپله ګوته لګولی په دا باندې بل چا ګوته نه دو لګولی خو ډېر د افسوس په کام ده په شرم خو دی څه دي نه چې وشرمېږي و بله خبره ورته کوي یو بل الزام لګوي چې داسې که یو شریعت الله ده بیا هغه کمنۍ کسوم یې تشتولی دي پلونکی چارې کړې دو ډنګرۍ چارې کړې دو بیا که دومره ځای تېر شوي خو وین څه که نه کله نه ورته دی او یو شریعت الله نه داسې به نه را ډېر خلک وي داسې به نه را ډېر نومینه وي که په توشو دومره همت وي خو وین څه که نه بېګناه خلک ولې تنګوي او که چېرې په دا خبره پرې وي چې په دا کیر شي ایستېدلی ده یا دا کیر ده ده بیا په غونډې نه غاټ دهشتګرد ثناالحسن خو توی صاحب په جیچکي سیکشنولی ده هغه جیچکو
په غونډه نغار دهشتګرد احسان الاحسان هغه خو تو اوسې سیا په جی ایس کیو سیکشن والی ده دې خلاف خو تو یې سم کړه یو ایکشن یې نه وخستو ملګري دا ټولې بونې دي خو دا ملک چې مو خالي دې خبره د پرستوتي چې دای دې مو په وینه کاروبار وکړو چې دای دې مو په وینه ډالر وګټي ملګري خدا به میش په خپل اتفاق په توشایي چې ته زون تا خپل کاروبار ایس ټوله دې اټک په پل ټوله وروخصه خدا خوره دې میش خپل کاروبار ته نه پرېږدي خدا خوره میش ته نه خپل کاروبار ته نه پرېږدي عجیبه مجلس ته شریک کړی دی عجیبه کیسې دې شریک کړی دي ملګري زه وخت ډېر نو وخت تر ورسېدلی میشه وخت ډېر کم ده خو یوه خبره ته کوم دی یې دې دلیل په جواب شو چې دی کم از کم هر وخت په یوه کلي په بل کلي ننوځي د د طالب په نوم باندې دی خلک تنګوي مو چې کله نه الیکشن ګټلی ده په اوله ورځ مو یو سپول جمع کړی و په اسمبلۍ شي دا غوښتنه مې ځنې کړې وه چې ته مو ته خالي یې دې خبرې ډیټیل روکه چې په دا سربیازه اپریشن شي تو څنګه طالبان مړه کړي دي نومونه څه دي او نیولې یې څه نه دي خلک خو د دمره په عذاب کړو چې غونډې مرلې و د مرمشاه په زور دې اعلان کړو خو چې کوم مقصد یې پر دا اپریشن کړی و او مقصد یې څه د پیره کړی ده ملګري د هغې سپول جواب مو ته په شپږ میاشتې چې میلاو ده شو خبره به نه دي بیا هغه دو چې دا یې روغی ده دا یې خلي د مو په وینه کاروبار کو نه رای مو سره هېڅ مقصد نشته خو ملګري دا اتفاق او دا اتحاد چې انشاءالله وي بیا تو خپل ذریعه ولیدلو ته خپل حیثیت ولیدو انشاءالله که دغه شی اتفاق او اتحاد برقرار وي تو د خیسور خال کې د ټول وزیرستان دپاره یو مثال قایم کړی ده الله مې دغه شی په اتفاق لره الله مې دغه شی په اتحاد لره الله مې خوشحاله ابود سو ته ډېره مهرباني شکریه